دنیا راته د هر سړي د مخ تجربه اچې که غول یم او که ډیران یم خو هسې مې د باندې په ټول مې ورګړولی نور څه وایې نو په پښتونخوا کې 100 کروړه عوامو په پښتونخوا کې اورې په دې ټولو باندې مې ځان واورېد ومې رساو د دې غوږونو ته مې نامه مې راباندې خپله واخېسته نو د رهبر پاور به تاسو بیا نه منئ د لر او بر ملت د امن غږ نه دی د امن غږ مې د هر سړي د خولې نه وي د هر سړي د خولې نه نور تاسو پاور څه ته وایي پاور تاسو نور څه ته وایي په نن سبا وخت کې چې کوم دی د پښتون وطن د امن غږ چې کوم دی دا مې د مولا نه د سیاستدان نه د هر سړي نه مې په جار باندې دا خبره وکړه د منظور نه وروستي د علي وزیر د نه وروستي او د پی ټی ایم د هغه خلکو نه وروستي ساقي کلم دنیا ته دا وښودله چې دا ټولو د امن خبره بیوټه ایم پی ایم بیوټه وزیر اعلی نه مشهور یم غږ مې خلک اوري خلکو سپورټ کوم دومره خلکو موجوده وزیر اعلی نه سپورټ کړی د دې لویلټي بم ګورو کنه صرف دا خو نه ده کنه چې لکه زما تش بیانیه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی او دغه سیاسي واکدارانو نه قوم په اوریجنل طریقه باندې تسلیم کړه چې او ساقي صحیح خبره کوي وزیر اعلی ته خلک وایي د تش غول خاله مړه وایي غول خوري وایي دا سره خبره ده دا خو به اختیار ده نو خبره مې نن سبا وخت کې کم ده د ډیرو نه معتبره ده بالکل دا سوای زهیب خان د غرور جامه او لوی نظر او لوړه خدایي او دا هر څه چې کوم دی د الله تعالی شان دی او دا د هغه څه صرف خوند کوي انسان سره لوړې خبرې انسان سره چې کوم دی اوچتې خبرې د تکبر او د غرور خبرې دا د انسان څه خوند نه کوي جی بالکل خیال لري نو مسله د څه رقم چې د هغه سیاستدانانو نه چې تاسو نه په دوکه باندې وټه غستې ده هغه خلکو چې تاسو نه همیشه د امن په جرګه کې خپل خېټ او خپل بچي او خپل نسلونه ساتلي دي او ځان نه پراپرټي ډیلران ساز کړی دي او قوم د پاره خرڅيږي نن د تزر دي خبرې گواہی درکوم زنن سرندر کېږم او یو دوه خبرې د نور خلکو په حق کومه تاسو چې کې ماته پروتوکول چې کې ماته پیسې چې کې ماته گاډي چې کې ماته چې کوم د عيش معاش عيش عشرت چې کې د وطن مقام د ولس د مضبوطه خبره شروع کوم او د خلک په غول خوراک باندې سر کومه تاسو بیا سہولیات چې کې او پیسې چې کې موږ غره د خاورې د وطن څخه داري نشو کولای دا خبره د لساتو یو کال به او کې دوه به او کې دا غول به اخري اخره کې بډون شي نوم ژوندې ساتل او ځان مقام تر رسول چې کوم دی کنه دا ډیر وخت واړي دا ډیر ټیم واړي دله به وخت ورکې دله دا ګوره اوس مونږ ته خلک دا خبره هم کوي چې لکه تاسو نرانې پاکستان ته راشي زه ټولو نه غټ ډله یم وروره زه لا په هغه سټیج کې نه یم چې په پاکستان کې په ګراوند باندې زه مشغول شم او زه په ګراوند باندې خبره وکړم زه په ګراوند باندې دی وخت چې مال الله تعالی کوم وسره کړل زه به د هغې مطابق خبره کوم د خپل حیثیت مطابق په خبره کوم په دې وخت کې زه میډیا زما اعلی او اوچت حیثیت ته په میډیا کې د پښتنو کې خبره می چلیږي خبره می خلک اوري مخې ته شیر کوي خلک به دسخط کوي چې او دا خبره دی وخت کې غلطه او دا خبره دی وخت کې ټیک ده زه ما د هغه پښتنو د خلیم دا خبره واورې دی چې ساقي جان خیر دې کړه خبره ارڅنګ غلطه او هغه کنځلې کول یا غلط بد ویل خو نن چې ساقي جان کوم خبره کوي نو دا بالکل حقیقت دی مولام راسو منو دا بلم راسو منو د هغه پښتنو دی خبره مالا یو دا بدلون راکړ چې ما کنځلې او ما رد مکمل پرې خوده ما لوڅ او سپک او قچره لهجه چې کوم دی دا ما پرې خوده کوم چې می عام خلکو ته استعمال ولا لا یو کې به استعمال ولا خور مور خزه یا پلان کې حقیقت یا پلان کې دغه لهجه مونږه مجبورتن د قام په هغه سټایل باندې دا خبره مونږ پرې خوده زه چې اوس بیا مثال په تور زه اوس بیا یو جنې سلای راځم او دا غي سره گیمونه کوم او هغه ته ویم چې ستا حقته او زما پورته او ستا پورته او زما حقته او هغه ځکه قطاره کوم کنه نو بیا به قام زوي چې ورور دا خو لوچک سره خو دې خبره د ځان مشوره او اوس پیسې پیدا کړي بالکل ما لپاره یو خبره توګه پیسې ټیک دره وخت ضرورت دی خو زما لپاره هیڅ حیثیت نه لري